د مخه او چې څنګه له طبیعت او زما ټول چې مینوال دي ټول ته دعا سلام کوم. ډیره مننه ستاسو چې ډیوې ته وخت ورکوي را سره خبرې اترې کوي. مصروفیات هم ډیر زیات لري، پوهېږم په دې باندې. یو څو منټه ستاسو واخلم، خو غواړم د ډیوې اورېدونکي کتونکي پښتانه غواړي چې دینه خبر شي. شکیل ناز بیبي په وروستو کې افغانستان ته تللې وه، په افغانستان کې ورته جایزه هم میلاو شوې. غواړم چې دغه سفر په اړه راته ووایي، سفر هم څنګه و او څو ورځې سفر و، دغه لږ زموږ اورېدونکو کتونکو ته ووایه. دي بس بس خو ماته ډېر چې هلته کې راته بلنه راکړې وه، خو زما د چا بلنه اکسپټ کړې نه وه. خو دا اوس چې کوم دا ذکر ملي دغه افغانستان کوم چې سرکاري تلویزیون دی، ملي تلویزیون، جی جی، نو زه هغوی بلنه هغوی ماته راکړې وه او ما ته چې دلته تاسو راشئ، نو دا یو داسې ایوارډ دی، ملي درناوي ایوارډ، چې دا په یو سل او یو کال وشو د پاکستان د افغانستان یو کال کنه یو سل او یو کال وشو. جی جی، په دې یو سل او یو کال کې دا یو ایوارډ یو ځل چاته میلاو شو، بل چاته او دویم چې ماته میلاو شو، نو هغوی چې ماته دا وویل چې تاسو دا ایوارډ درکړو، نو په دغه وجه باندې ما د هغوی دا بلنه اکسپټ کړه د افغانستان ته لاړم کابل ته. صحیح. د افغانستان د ملي ټي وي لخوا، یعنې د کوم چې سرکاري ټي وي دی د هغې لخوا تاسو دغه جایزه درکړی شوې ده. جی جی بالکل، ملي ټلویزیون ماله د ملي درناوي ایوارډ راکړی دی. صحیح، ښه صحیح. او دا په څه بنیاد باندې ورکړل کېږي؟ تاسو وایئ چې څه د پاسه 100 کاله تاسو یاد کړه چې داسې مو ویل چې دغه شانتې د هغې نه پس تاسو دویمه تنه چې تاسو دغه جایزه میلاو شوې ده. په څه بنیاد باندې دا جایزې ورکړل کېږي؟ مطلب څه حساب سره وي جي؟ دا چې هغوی ورکوي دا ملي درناوي ایوارډ دی، او دا لکه یو سل او یو کال کې دا یو مخکې بل چا له به ایوارډ ورکړل شوی، بل ما ته میلاو شو، او دا هغوی ډېر درناوي مال راکړه، او دا ایوارډ په دغه وجه مال راکړه چې هغوی ترتیب ته زه د دې قابل ښکاره شوم، نو داسې هغوی ماته بیا دا ایوارډ راکړه. صحیح صحیح. د هغې قابله بالکل ستاسو ډېر خدمات دي شکیل ناز بیبي، ډېر خدمات دي د پښتو ژبې دپاره، د پښتو موسیقۍ دپاره. هغې کې ستاسو کنټریبیوشن، ستاسو برخه هغه د هېڅ چا نه پټه نه ده. لوی واړه خبر دی شکیل ناز بیبي چې څومره خدمات دي. خو څنګه درته محسوسېږي چې یو سل یو کاله پس چې کوم دی دا جایزه ورکړل کېږي او هغه هم شکیل ناز بیبي ته ورکړل کېږي؟ تاسو ته څنګه محسوسېږي؟ زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زما د خوشحالۍ انتها نشته، ځکه چې دا ډېر لوی درناوی دی او ډېر لوی اعزاز دی چې تل ماته میلاو شو. نو ډېره زه زیاته خوشحاله یم چې ماته دا ایوارډ میلاو شو. ډېره زیاته خوشحاله. ما به ستاسو عکسونه، پکچرونه، تصویران او دا به مې کتل. په افغانستان په ډېرو برخو کې وګرځېدی. په څومره موده پس افغانستان ته لاړی او څنګه درته افغانستان ولګېد؟ څنګه مو لیده د یو هنرمند په حیث باندې او د دې نه وړاندې هم که سفرونه کړي وو، هغه څنګه و؟ دا څنګه سفر و؟ اوسن کې دا زما لومړی ځل چې زه افغانستان ته تلم، زما دا لومړی ځل و، او زه چې هلته لاړم نو ما له ډېره زیاته هغوی مینه راکړه، ټولو ډېر درناوی رانه راکړه، او دا به د کوم پخواني پاچا چې احمد قرضی صاحب او د کنړ او د لغمان ګورنرانو او د پاکستان کې د افغانستان محکمې کوم سفیر چې داسې داسې شل تر هغوی چې دي، نو هغوی ما له درناوي رانه راکړه او سیاګانې رانه وکړې او دوپټې راته پوښتنه کړې، ډېر زیاته مینه یې راکړه، ډېر زیات درناوی رانه راکړه. ډېر ظاهروال صاحب، بالکل تاسو ووایئ چې د افغانستان پخواني صدر حامد کرزي سره میلاو شوې او دا جایزه تاسو ته چا درکړه؟ دغه جایزه چې کوم دی د ملي ټي وي لخوا خو درکړی شوه، چې کله تاسو ته درکړې کېدله نو څوک مشر څوک و، خصوصي میلمه څوک و چې هغوی تاسو ته دا جایزه درکړه؟ دا زموږ د هغوی د کوم ملي تلویزیون کوم ډایرکټر جنرال چې راغلي عباسي صاحب ځان په ناله دا ایوارډ ورکړی. صحیح صحیح. دغه په شریکه باندې تاسو درکړی شو. اوس راځم دې ته شکیل ناز بیبي، تاسو چې کوم دی نو ډېره موده د پښتو موسیقۍ نه لرې هم پاتې شوې، اوس واپس تاسو راغلي یې، د نوې ژوند په نوم باندې ستاسو البم راغلی دی، ډېرې مزېدارې سندرې دي پکې، هغه هم موږ اورېدلي دي، کتلي ډېرو اورېدونکو کتونکو به هم کتلي وي. راتلونکي کې ستاسو مینوال د ډیوې کتونکي اورېدونکي د ډیوې مینوال په دې تمه دي چې شکیل ناز بیبي څه پلانونه لري د پښتو موسیقۍ دپاره، د پښتو میوزیک دپاره، خپله ونډه وپکې نوره څنګه لوبوئ؟ که څه هم تاسو وړاندې ډېر خدمات دي، خو دا وخت دی تاسو نه که دا تپوس وکړم چې راتلونکي کې څه پلانونه لرئ د میوزیک دپاره، د موسیقۍ دپاره؟ موسیقۍ دپاره بس ما سره سره مینه ژوند ژوند کړی دی، او د زما خلکو په شان چې دا پسند شکیل ناز بیبي ډېر بخښنه غواړم، ډېر په بخښنې سره ستاسو اواز کته کومه، ستاسو خبره کته کومه، ستاسو اواز ډېر ماته خراب راځي دې وخت کې، پته نه پوهېږم چې څه وجه ده. زه کوشش کوم چې ستاسو اواز مونږ ته سم شي، ځکه چې ستاسو اواز باندې زه یم چې زموږ اورېدونکي ستاسو مینوال هغوی پرې ستاسو په خبره باندې پوه شي. تاسو که ما سره لږ ورته خبرې وکړئ زه پوهېږم دغه تاسو
نه صحیح نه دی بالکل صحیح نه زه تاسو ته زه کوشش کوم چې تاسو واپس په خپرونه کې راولم د بده مرغه څه تکنیکی مسله ده او هغه تکنیکی مسلې د وجې نه دا وخت زمونږ ستاسو خبرې صفا نه کېږي زه دوباره کوشش کوم چې شکیل ناز بي په دې خپرونه کې ځان سره رايوځای کړم او هغې سره خبرې اترې وکړو قدرمنو اردونکو دا وختونه خبرې اترې کوو د پښتو ژبې وتلې تکړه هنرمند دی شکیل ناز بي سره څوک چې په وروستو کې د افغانستان سفر کړی دی هلته ورته د افغانستان د کامل یا چې کوم دی نو د سرکاري ټلویزیون لخوا یو جایزه هم ورکړې شوې ده په دغې ورسره هم خبرې اترې کوو په راتلونکي کې د نوموړي څه پلانونه دي د پښتو موسیقۍ لپاره په دې ورسره هم خبرې اترې کوو په پروګرام کې یو څو منټه په شمېر باندې پاتې دي زه غواړم چې خبرې زر راغونډې کړم او تاسو د شکیل ناز بي نه ډېر څه واورئ په دغه لږ وخت کې نو شکیل ناز بي تاسو موږ سره یې جی بالکل زه یم زما اواز اوس وګورئ صحیح درځي بالکل ستاسو اواز بالکل صفا شو ډېر زبردست شو ښه تاسو خبره کوله چې ستاسو راتلونکي کې پلانونه څه دي د پښتو موسیقۍ لپاره هغه خبره به هغه ځای نه به شروع وکړو نو ما تاسو ته دا خبره کوله چې ما د مخکینی البم چې کوم کړی دی نوی ژوند دا هم ما په 11 میاشتو کې کړی دی او اوس هم زه په بل راتلونکي البم باندې د کار کوم لګیا یم او انشاءالله تعالی دا هم نه چې لکه زه خو هغه لږ ټایم به اخلي خو زه به بل البم د خیره سره بل زما البم به راځي لا مې له نوم نه دی منتخب کړی خو لکه کار پې شروع دی د خیره سره انشاءالله تعالی ډېر زر به تاسو واورئ چې هغه به کوم نوم به له ما سیخي او کله به زه بیا خپل البم ریلیز کوم د خیره صحیح مونږ ورته سترګې په لار یو ستاسو مینوال پښتانه ټول ورته سترګې په لار دي خو هسې که دا تپوس ده نو کوم نوم خو نه دی اخی خو یې به په دغه البم کې به څه وي څنګه چې ستاسو روان دی البم په هغې کې غزلې هم وي په هغې کې مختلف سندرې تاسو ویلې وې مختلفه شاعري م ویلې وه بېلابېله شاعري م ویلې بېلابېلو شاعرانو شاعري م ویلې وه دې ویڼه به پکې څه وي هسې اندازه که ویل غواړئ روان دی نه که نه سرپرایز یې ساتل غواړئ نو هغه ټوله خبره تاسو پورې به مونږ پرېږدو خیر دی که تاسو وایئ چې کله البم راشي هغه وخت ویل غواړم نو هغه مونږ ته منظوره ده او نه فی الحال چې دې لا چې تر څو البم کمپلیټ شوی نه دی نو د هغې نه مخکې زه نه غواړم چې دا دې پته ولګي چې ما د کومو شاعرانو غزلې راغونډې کړي دي او زه دې کې څه ویل غواړم نو زه چې دا یو سرپرایز دی زما مینهوالو دپاره یو سرپرایز دی تاسو به خپل مینهوال هغه تاسو حیرانول غواړئ ستاسو اواز ستاسو غږ ډېر مینهوال لري او ډېر خلک دا تپوسونه هم کوي چې شکیل ناز بي باندې به خامخا زمزمه کوئ نو زه به هم درته خواست وکړم که سراته زمزمه کول غواړئ بیا یو دوه پوښتنې نورې لرم بیا تاسو ته اجازه در کوم جی جی ضرور ولې نه د فاروق شراک صاحب یو کیسه ده هغه به زه تاسو ته زمزمه کړم صحیح د مصر د بازار بوډۍ د غلې ګډه شي د مصر سوداګر مې یوسف ګټلو وشوه بس نور د ژوند سوالونه په والله که چېرته وکړم ژوند څو خو به ستا دغه خواږه کتلو وشوه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېره مننه دغه زمزمې نه او دغه چې څنګه د جایزې ذکر مو وکړو تاسو چې کله افغانستان کې وې نو دلته په پاکستان کې هم ډېرو هنرمندانو ته آرټسټانو ته جایزې ورکړل شي آیا په پاکستان کې هم تاسو ته کومه داسې مطلب داسې که نه ده هغه په څه بنیاد باندې دغه تپوس که ده نه وکړم په پاکستان کې هم درته جایزې میلو شوي دي داسې که نه ستاسو په ستاسو اواز کټ کېږي زه کولی نه شم پاکستان باندې زه به خپله خبره دوباره کړم مې کله چې تاسو کابل ته تللې وې افغانستان کې وې دغه په افغانستان د ملي ټي وي لخوا تاسو ته کومه جایزه درکړې دغه وخت کې زما اواز نه درځي تاسو ته تاسو اواز کټ کېږي نو په ستاسو په تپوس زه نه پوهېږم چې تاسو څه تپوس کوئ مانه ها صحیح ده سمه ده زه دوباره کوشش کوم چې شکیل ناز بي واپس ځان سره راولم ځکه چې هغې ته زموږ غږ نه ورځي د بده مرغه څه بدقسمتي ده نه پوهېږو تکنیکي مسله ده تاسو ټول به راسره پاتې کېږئ دا خبرې پکې وي وخت په وخت باندې دا تکنیکي مسلې پکې هم راځي نو تاسو ټول راسره مل پاتې شئ شکیل ناز بي سره خبرې اترې کوو ما ته پوښتنه هم دا کوله چې کله په کابل کې وه شکیل ناز بي نو په پاکستان کې هم ډېرو هنرمندانو ته صدارتي جایزې ورکړل شوي دي آیا دوی ته هم څه ته داسې ویلي شوي دي یا چې کوم دی نو یا دوی ته هم څه روان دي په باندې وختونو کې دوی نه به اورېدل غواړو شکیل ناز بي نه به اورېدل غواړو نه چې مونږ یې وایو زموږ اواز اوس سبا ته تاسو شکیل ناز بي زما غږ درځي تاسو ته اوس تاسو اواز نه راځي ستاسو مایک بند دی فکر کوم تاسو اواز نه راځي که شکیل ناز بي ته زموږ غږ ورځي نو بس یو پوښتنه ترې بله لرم بیا ورته اجازت هم ورکوم ستاسو د ټولو اورېدونکو کتونکو هم مننه کوم چې ټول راسره مل پاتې شوې تاسو زمین نه یو جهان مننه شکیل ناز بي زما اواز ستاسو اواز نه راځي شکیل ناز بي نه پوهېږم چې څه وجه ده زه اوس تاسو ګورئ خبرې نه کوئ تاسو اوس تاسو اواز راځي جی اوس تاسو اواز راځي تصویر مو درېږي لږ غونته ښه زما اواز درځي تاسو ته اوس
بالکل ستاسو اواز راځي، تاسو تاسو کولی شئ. ښه جي ښه. ما وی چې کله تاسو افغانستان ته تللي وې، کابل کې وې، نو په هغه وخت کې دلته په پاکستان کې هم ډېرو آرټسټانو ته، هنرمندانو ته صدارتي جایزې ورکړې کېدې، هغوی هم جایزې اخیستې. نو آیا تاسو ته هم داسې کومه مطلب تاسو که راته په دې اړه باندې ووایئ، د پاکستان له حکومت لخوا هم تاسو ته وخت په وخت باندې جایزې درکړل شوي دي که نه؟ مطلب صرف د افغانستان د حکومت لخوا درکړل شوي، یا د افغانستان د قامي ټي وي یا د ملي ټي وي لخوا؟ د نن نه 23 کاله مخکې چې کله ما د فن کودې خپل سندرې به مې ویلې، نو هغه ټایم خو ما ته ایوارډونه میلاو شوي وو، لکه که نه خو اوس چې دوباره زه راغلې یم د فن دنیا ته، خپله موسیقي مې دوباره د ګاڼه شروع کړې ده، د سندرې مې شروع کړې دي، نو اوس د هغې نه پس ما ته چا ایوارډ پاکستان کې لکه چا نه دی راکړی ایوارډ ماله. او زه په دې معامله کې چې دی نو د افغانستان کابل د بیا ملي ټلویزیون ډېره زیاته احسانمند یم او ډېر هغوی شکرګزار یم. هغوی دومره لوی اعزاز ماله راکړه، دومره درناوی ماله راکړه او د ملي درناوي ایوارډ ماله راکړه، نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم او د هغوی شکرګزار یم په دې معامله کې. صحیح سمه ده. شکیل ناز بي پروګرام وخت هم سرته رسېدلی دی، خو ستاسو مینوال د ډیوې کتونکي اورېدونکي دا تپوس کوي چې شکیل ناز بي کله روان دی، کله چې سندرې ویلې پخوا او اوس چې سندرې وایي، نو څومره بدلون راغلی دی؟ دا تپوس دنه کوي په پښتو موسیقۍ کې څومره جدت راغلی دی؟ پښتو موسیقي چې کله تاسو هغه وخت کې کوله اوس دوباره کوئ، څومره بدلون پکې راغلی دی؟ بدلون خو ډېر راغلی دی. مخکې خو به موږ 3 4 څلور لکه 5 ورځې ریهرسلې کولې او بیا به یوه ورځ چې دی هغه به د ریکارډینګ دپاره، بیا به یوه ورځ پکچرایزیشن دپاره. اوس خو بس لږ شي نیو ټکنالوژي راغلې ده، نو بس لږ شي البم یې وکړي. نو ځکه پخوانۍ سندرې چې وې نو هغه د هغې ژوند و، هغه تر اوسه پورې یادېږي، خلک یې اوري او خوښوي. او دا اوسنۍ بس لکه د هغه څه وایي د زنګ په شانتې روحي جوړ کېني، بس دغه دی. ټکنالوژي ډېره ښه ده چې نوې ټکنالوژي راغلې ده، خو خلک یې ډېر ځان اسانه کړل. څومره چې سندرغاړي دي نو هغوی بس د هغې نه د نوې ټکنالوژي نه کار اخلي او هغه محنتونه یې پرېښودل. نو ځکه پخواني هغې کې ډېر مزه به او محنت به نو هغه تر اوسه پورې یاد دي خلکو ته، هغه تر اوسه پورې خلکو ته یاد دي. او دغه شانتې د ټکنالوژۍ راتلو سره تاسو وایئ چې کار اسان شوی دی، خو کمپیټیشن دی، بیا مطلب دا دی چې خلکو ته هغه سندرې ډېرې یاد ني، بس یو څو مودې لپاره وي، بیا د خلکو نه هېرې هم شي. خو په تلو تلو کې غواړم شکیل ناز بي ستاسو هغه سندره تاسو ویلې ده بیا کډې بارېږي پړي واچولو خانو کې لنډه زمزمه هغه سندره چې تاسو ویلې وه، تاسو چې بیا کډې بارېږي پړي واچولو خانو کې، یا د هغې لفظونه د هغې شعرونه ته یاد دي؟ بالکل ماته یاد دي او ستاسو دپاره به زه هغه زمزمه په تلو تلو کې بس دغه زمزمه راتلو کې دا به ټولو اورېدونکو کتونکو ته ستاسو مینهوالو ته به ډالۍ وي. پروګرام وخت بالکل سرته رسېږي، لنډه غونته زمزمه راته دغې کول غواړم، مننه به وي. ډېره ښه ده. یاد بې وفا دیا بناشي که په باغ ګډوي ماریان بنشي د بنګوټې د خواري به سر موکړه که هر سوی چنار وي چنار بنشي بیا کډې بارېږي پړي واچولو خانو کې څوکم خدایه ګلې بندې په کوچانو کې بیا کډې بارېږي. واه ډېر ښکلی ډېره مننه غوښتل مې چې ډېرې خبرې سره وکړم، خو زموږ یو بله خپرونه هم را روانه ده، په نورو خپرونو کې به سره نورې خبرې اترې هم کوو، لږه تکنیکي مسله هم وه، د هغې لپاره هم تاسو نه بښنه غواړم. تاسو تر دې دمه ډېره مننه کوم چې ډیوې ته مو وخت ورکړو، را سره خبرې اترې وکړې. یو جهان مننه. ستاسو نه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا وه شکیل ناز بي د پښتو ژبې وتلې تکړه هنرمنده. تاسو د هغې خبرې د هغې زمزمې واورېدې، فکر کوو چې تاسو خوښې شوي وي. پروګرام د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره خامخا شریک کړئ چې هغوی هم د شکیل ناز د دغه خبرو نه خبر شي، په رستو کې د کابل سفر او بیا دغه شانتې په پاکستان کې ژوند کوي او دغه شانتې وایي چې پلان لري چې یو بل البم هم یې به راځي، خو لا دا یو سرپرایز دی د خپلو مینهوالو لپاره یې ساتلی دی. وایي چې کله راځي نو بیا به ورته وایم چې په دې کې به څه وي، غزلې به وي، ټپې به وي، دغه شانتې کومه رقم شاعري به دا وایي، خو دا یو سرپرایز دی. او وایي چې لومبی البم د نوي ژوند په نوم باندې چې کوم هغې ریلیز کړی، هغې هم په 11 میاشتو کې ریلیز کړی، وایي چې معیاري کار کول غواړم. نو شکیل ناز بي چې یو لوی نوم دی د پښتو ژبې پښتو موسیقۍ کې، تاسو د هغې خبرې اترې واورېدې. همدا وه تر دې دمه د ډیوه ستورو خپرونه، فکر کوو چې ستاسو خوښه شوې وي او تاسو کوم آرټسټ کوم هنرمند
غواړئ یا څوک غواړئ په دې خپرونو کې موږ ستاسو دپاره راولو، تاسو د هغې خبرې واورئ، د هغه د ژوند د هغې یا د هغې یا د هغوی د ژوند نه خبر شئ. نو موږ ته په دلته په کامنټونو کې لیکلی شئ، راته ویلی شئ کوم آرټسټ، کوم هنرمند، کوم پالیټیشن، کوم سیاستدان څوک تاسو غواړئ او په کومه موضوع باندې غواړئ چې هغې سره خبرې اترې وکړو. تاسو موږ ته خامخا ویلی شئ. ریډیو ستورو په دې خپرونه کې موږ تاسو دپاره سیاستدانان، دغه شانتې شاعران، ادیبان، لیکوالان، هنرمندان، د ژوند هر مد سره تعلق لرونکي خلک راولو، هغوی تاسو ته مخامخ کوو چې تاسو یې ووینئ، تاسو د هغې خبرې واورئ او تاسو